بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ مختلف قسمه موضوعات راوړو. نن بیا راغلیو د قاري صاحب محترم خواله ناست یو ورسره. نن چونکې یو داسې ټاپک یو داسې موضوع موږ راوړې ده چې څومره مذمت هم د دې وکړلی شي بې حیثیت د یو مسلمان چې چا کې ذره برابر هم ایمان وي، نو دا ډېر زیاته د افسوس او دغه مقام دی. ځکه په خپل جذباتو مې کنټرول ونه موندو او رالم د مولانا صاحب محترم خواله مال چې یاره دوی راسره په یو څو خبرې شریک کړی شي. خبره دا ده چې مولانا صاحب د دې نه مخکې کو تاسو کتلي نو سینماګانې دې حکومت کې چې کوم د ټیکس فري شولې، تاسو ته پته د عوامو څه حالات دی، د غربت شره کوم حد ته ورسېده. خلک چې کم دی په یو نوڼۍ روټۍ پسې چې کم دی نو حیران دی، در په در دی پسې. هټ کې چې موږ وګورو مولانا صاحب نو مطلب دغه کوم سینماګانو د دغه شی دوی اول دا فري کړو، ټیکس فري کړي، مطلب ټیکس ورته معاف کړو. د هغې نه علاوه اوس دا ډېر زیاته یو مسلمان دپاره دا ډېر زیاته دردېدونکې خبره ده چې دوی راولګېدل مولانا صاحب او دغه سایټ کې دا ویډیو کلیپ موږ سره چلیږي، تاسو کتلی شئ قدرمندو کتونکو، چې د سینما افتتاح کېږي او رالګي دعا کوي. والله زه خو حق حیران شوم. نو په دغه کې تاسو له راغلی یم مولانا صاحب، په دې باندې تاسو څه وایئ؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو مننه کو شهزاد بھائی چې تاسو داسې اهمه موضوع هغه راوړله او وړاندې یې کړله، او په کار هم دي عوام له چې داسې موضوع باندې میډیا والا له چې داسې موضوع باندې بحث وکړي، هغه علماء کرامو ته مفتیان کرامو ته هغوی ته مخکې کړي پیش کړي ورته جی، او د هغې په باره کې دې فتوا او حکم هغه راوالي د دې دپاره چې دا خلک څه نه څه د الله نه ویرېږي او په دین باندې په هغې باندې پوه شي او د داسې حرکاتو نه د هغې نه ځان وساتي. بهرحال زه خو مفتی او عالم نه یم، زه یو طالب علم یم. زه فتوا نه لګوم، حکم نه لګوم. د دې فتوی او د دې حکم مطالبه زه د هغه خلکو نه کوم، د هغه علماو، د هغه مفتیان کرامو نه کوم چې د هغوی دارالافتا صرف او صرف د هغه خلکو دپاره چلیږي او استعمالیږي چې هغوی د دوی په جماعت کې نه وي، هغوی دوی له ووټ نه ورکوي، د هغوی خلاف د هغوی فتوی هغه چلیږي او دړادړ هغه فتوی لګوي، حکمونه لګوي چې د دوی په جماعت کې نه یا د دوی خلاف ولاړي. لکه مثال په طور باندې پی ټی آی والا عمران خان شو چې هغه د دوی خلاف راغلی دی، د دوی حکومت هغه ختموي، بلکې د دوی سیاست هغه ختم کړی دی. د هغه خلاف د دوی فتوی هغه راځي چې دا د یهودو ایجنټ دی، دا یهودي دی وغیره وغیره، داسې فتوی هغه چلیږي. نو د دې په باره کې به زه د هغوی نه د دې د حکم مطالبه کوم چې په دوی باندې حکم ولګوي، دوی به دې باندې فتوا هغه ولګوي چې د هغه چا څه حکم دی چې هغوی یو حرام کار باندې چې په هغې کې د الله حکمونه ماتېږي، د بېحیایي او د فحاشۍ د هغې مرکز کولاویږي، په هغې باندې باقاعده الحمدلله او شکر وباسي او دغه شانتي هغې ته د الله فضل او کرم وایي، باقاعده د هغې دپاره د هغې د افتداء دپاره دعا کېږي او په هغې کې د جهنم نه د نجات او د خلاصي دعا هغه هم غوښتلی شي. دومره بېوقوفه، دومره کم عقل خلک چې د جهنم سبب هغه تیاریږي، جهنم ته پول تړي او نجات د جهنم نه هغه غواړي او د الله نه د مدد دعا او سوال هغه هم کوي. نو زه د دغه علماو او مفتیانو نه د هغوی نه په دې باندې د حکم لګولو مطالبه کوم او د فتوی مطالبه کوم چې د داسې خلکو حکم څه دی، د دوی باره کې فتوا څه ده، او صرف د دغه نه د هغه چا حکم څه دی چا چې د دوی ملګرتیا کړې ده، د دوی سره اتحاد او اتفاق دی، د دوی سره ناسته پاسته ده، د هغوی حکم څه دی. ځکه الله رب العزت خو قرآن مجید کې موږ ته واضح او ښکاره ویلي دي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها او يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. یعنی الله رب العزت دا فرمایي
چې تاسو باندې ما په کتاب کې دا حکم را لېږلی دی چې کله تاسو د الله آیاتونه واورئ چې د هغې کفر کېږي په هغې باندې یا په هغې پورې استهزا او ټوکه مسخره کېږي نو د داسې خلکو سره مه کښېنئ تر دې چې په نور کار کې په بل څه خبره او په بله موضوع کې مشغول شي د دغې نه واوړي د دغه نه توبه وباسي که چېرې بیا هم تاسو د دغه خلکو سره کښېنئ انکم اذا مثلهم تاسو هم د دغه په شان یې څنګه چې دغه دي نو زه د دغه خلکو نه مطالبه کوم چې د دغو خلکو چې کوم ملګري دي یا دغه خلک په خپله دي په هغې باندې حکم ولګئ په هغې باندې فتوا ولګئ ځکه د نورو خلکو دپاره فتوې راځي دا یهودي ایجنټ دی هغه یهودي ایجنټ په دور کې دغه د بېحیایي مرکزونه او بنیاد مرکزونه چې کوم دا بنو دې باندې پابندي وه اوس دې حکومت هغه څه کړه هغه کولا وکړو باقاعده په هغې باندې شکر وباسي او د الله فضل ورته وایي زه خو به دغه ووایم د خپل طرف نه فتوا او حکم هغه ما دغو ته حواله کړه هغې دې ولګوي ډېر زیاته مننه مولانا صاحب اخر کې وړوکی شان سوال کوم مولانا صاحب مطلب څه مجبوري کېدلی شي د دوی مطلب حکومت کې چې کوم دی نو مطلب کوم پیډیم حکومت دی دې کې ډېر هوښیار او ډېر مخورز او ډېر مطلب د قوم ته ډېر زیات توقعات دي داسې خلک پکې ناست دی نو داسې څه مجبوري کېدی شي چې مطلب دوی بیان نشي ورکولی داسې مطلب سټرانګ سټیپ نشي اخیستلی څه وجه کېدی شي وجه خو واضحه او ظاهره ده چې د دوی حکومت دی نو خپل حکومت خلاف دوی نشي راپورته کېدلی البته د علماو نه زموږ امید دی چې علما هغوی به د دې خلاف راپاڅېږي که نه یې هم راپاڅېدلي نو راپاڅېږي به د دې خلاف به آواز پورته کوي او د دوی نه به د توبې مطالبه کوي چې دا کار دا غلط شوی دین پورې استهزا شوي ده او ټوکې شوي دي نو انشاءالله زموږ ته امید دی باقي د هغوی خپل ایمان او خپل اسلام چې څه کوي ډېر زیاته مننه زه خپل نور مواقف شیر کوم ډېر زیاته مننه قدرمنو کتونکو تاسو د قاري صاحب خبرې واورېدلې اوس در سره د مفتي ګوهري شاه صاحب دغه یو کلیپ شیر کوم انشاءالله دې نه بعد خبرې کوو د تحصیل تنګي عوام چې د هرې پاټۍ سره پاټي بازي هر چا شاته کړې ده او د خپل آقا او د خپل مولا کتاب او د حضور صلی الله علیه وسلم عزت او عشق را مخته کړی دی سینو سره نیولې دی او د تنګي په موړ کې د کفر او د کافر او د دنیا د جابر او د ظالم پړوان دی لکه د زمرو په شانتې راوتلي دي او د خپل محبت اظهار یې کړی دی دا د دوی وسو نو سره ټینکونو نو سره جزونو خو د خپل عشق او محبت اظهار یې کړی دی رب د دوی د عشق او محبت د قیامت په تله کې د دوی د خیر دپاره واچو رب کریم د ځمکې په سر باندې ستا کتاب د بوټانو د څپلو د لاندې کې بېکسه زه کیو بېکسه زه کیو چې مشران مې دلګان دي بېشک بېکسه زه کیو چې مشران مې بې غیرته دي بېکسه زه کیو چې اسلام آباد کې دلګان ناست دي بېکسه زه کیو بېکسه زه کیو چې د اسلام آباد په تخت باندې یو ډله کیني بل د باسي بېکسه زه کیو چې په دمشق او په قاهره باندې یو ډله کیني بل باسي بېکسه زه کیو چې په ریاض کې هسې د لینګو د خینګو والا ناست دي بېکسه زه کیو چې دوبۍ د ډالرو ډکه ده بېکسه زه کیو بحرین د ډالرو ډک دی بېکسه زه کیو کویت د ډالرو ډک دی خو یو د مسلمان دوی پکې نشته یو د قرآن عاشق پکې نشته یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق پکې نشته ځکه بېکسه راغلي یو یاد ساتئ تاسو د مفتي ګوهري شاه صاحب دغه خبرې واورېدلې ماشاءالله د داسې حق پرسته علماو نه زار او قربان مونږ پې فخر کوو ننګ او ویاړ پې کوو څنګه چې تاسو دا خبرې واورئ قدرمنو کتونکو کو تاسو وګورئ بیخي انسان حیران شي هغه دغه هغه مطلب کو تاسو وګورئ د دې نه مخکې چې کوم دی نو فرانس چې کوم زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه د هغوی هغه امبیسي هر یو څیز هم په خپل ځای باندې موجود دی هېڅ هم ونه شو دوی د هغې باره کې چې کومه ریلیانې کولې هغې هم څه ونه کړه زه شاټ یو څو خبرې د سویډن امبیسي چې کوم دی هم په خپل ځای باندې حالان کې زه یم چې په ژوند کې چې کوم دی ما د اوسه پورې هغه ویډیو پوره نه ده کتلې دغه څو ورځې وړاندې چې دغه واقعه شوې وه دغه ویډیو ما پوره نه ده کتلې ځکه هغه بیخي د انسان زړه مطلب خرابوي چې ورته ګورې چې یار
یو غیر مذهب را لګي او دغه د خپل لاندې قرآن مجید شان عظیم کتاب دغه د خپل لاندې راځي. د دې نه بل یو لوی علمیه زمونږ د مسلمانانو دپاره څه کېدلی شي؟ په دغې باندې دوی خاموشه پاتې شولو. بل د دوی په دغه کې سود چې کوم دی هغه 22% ته ورسېدلو. نو د مفتي ګورهر شاه صاحب خبره دغه اسلام آباد کې ټول دلګان ناست دي، بې غیرته پکې ناست دي، یو پکې هم غیرت نشته دی. خو د دې نه پس هم عوام راپاسي او دغه سوچ کوي خلک چې یاره په دین باندې به دغه خلک چې کوم دی زمونږ داسې مخوریز او داسې اوچت خلک په اسلام آباد کې ناست دی، زمونږ میزباني کوي، مطلب زمونږ په اوچت عهدو باندې مونږ کېنولي، مونږ به بېغمه ناست یو. نو دا ستاسو بول دی. ځکه چې کم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وشول، په هغې باندې دوی هېڅ قسمه سټینډ وانهغوسته. د قرآن مجید په شان کې چې کوم ګستاخي وشوله د هغې باندې دوی هېڅ قسمه سټینډ وانهغستلی شو. پاتې دغه سینما چې کوم دی ټیکس فري شولې، د هغې نه علاوه ټیکس فري خو پرېږده چې اوس د سینما افتتاح کېږي هغې ته هم دعا کېږي، په هغې باندې یو بیان یو مذمت هم قدرې نه راځي. دا د ټول نه وړوکې دغه هغه هم پرې قدرې نه راځي. نو که تاسو دغه سوچ لرئ چې یاره مونږ به مطلب زمونږ داسې مشران مخکې ناست دي، داسې مشران زمونږ مخکې شته دي چې هغه به زمونږ د دې هر څه دفاع وکړي، نو دا ستاسو بول دی. بهرحال زما خو د زړه هغه بړاس او ډېر زیات دوک او خفګان راته ورسېد، ځکه مې سره دا هر څه شیر کړل. باقي خو هغه ستاسو ما ته پته ده په دې کې هم اوس ډېر خلک څوک به څه وایي څوک به څه وایي. زما د چا سره هېڅ قسمه څه اختلافات نشته، بل څه نشته، خو چې د حق خبرې همیشه لپاره تاسو ته هم وایم چې د حق سره بالکل ودرېږئ. لکه مفتي ګورهر شاه صاحب ماشاءالله څنګه مطلب د حق سره ولاړ دی، کومه خبرې چې وکړلې یقینا دا په زړه کې لار کوي چې کله هم دغه خبر راشي، مطلب د پیغمبر او دغه شان د قرآن عظیم الشان خبر راشي، بیا به ته پاټۍ ماټۍ ته نه ګورې، بیا به چې کوم دی نو مشر کشر ته پکې نه ګورې، بیا به ته دین ته ګورې، الله او د الله رسول وینا ته به ګورې. نو داسې حق پرست علما دی الله پاک زمونږ په دغه باندې ژوندي ساتي. او ډېر زیاته مننه، دغه د زړه یو بړاس یو دغه هغه مې در سره شیر کوو. یقین وکړه ډېر زیات خفګان راته میلاو شو په دې باندې. ډېر زیاته مننه. انشاءالله تر بل پروګرام پورې ورکې خپل ورور شہزاد خان له اجازت د هغه لوی الله په امان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.